زموږ په چارچاپیر کې ځینې داسې ملګري شته چې انسان ته د تنکۍ ځوانۍ یا د ماشومتوب د وخت ګناهونه یا نورې کیسې ور یادوي، پیغور پې ورکوي. تا خو فلانی وخت کې دا کارونه کول، اوس داسې ښه سړی جوړ شوی. ما ته په خپله هم ځینې ملګري او نږدې انډیوالان دا وایي چې په ځوانۍ کې خو ته داسې وې، په ماشومتوب کې ته داسې وې، تنکۍ ځوانۍ کې ته داسې وې او اوس داسې ښه سړی جوړ شوی. علي رضی الله عنه درته څه وایي؟ هر انسان ته چې د شپې په کومه سترګه باندې ګوري، سهار ورته مه ګوره. دا خبره د حدیث مبارک مصداق ده. حدیث مبارک په همدې خبره دلالت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. چا چې له ګناه نه توبه ویستله، مثال یې داسې دی لکه هیڅ ګناه چې نه یې کړي. زما ملګریه، که ستا ملګري او هر بل څوک پخوا ګناهګار و، کیدای شي توبه یې ویستلې وي، ته اوس حق نه لرې چې دته په دغه ګناهونو پیغور ورکړې. د توبې شکل داسې دی چې کله انسان مري، یوازې په سترګو الله تعالی ته اشاره وکړي، الله تعالی یې بخي. بیا نو موږ نشو ویلی چې دا فلانی کس ګناهګار و. د خلکو په ظاهر باندې حکم مه کوئ. ځینې رابطې یوازې د انسان او د الله تعالی ترمنځ وي. که هر انسان توبه ویستلی وي، نو که ته هغه ته ګناهګار وایې، ته پې ګناهګاره کېږي. خلکو سره د دوی په ظاهره باندې چلن مه کوئ، ځکه نه پوهیږئ چې ظاهر او باطن یې څه دي. السلام علیکم ورحمت الله